قدرمن لیدونکو په همدې موضوع کې تمکیږو او بحث لرو. راسره په بحث کې دوه قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي. په مرکزي سټډیو کې د سیاسي چارو افغان شنونکی صادق حمیدزوی صاحب او د سکایپ کرښې لارې هم د سیاسي چارو بل افغان شنونکی زمان ستانیزی صاحب. تاسو ټول ته ښه راغلاست. مرسي حمیدزوی صاحب، غواړم چې بحث تاسو سره پیل کړم. د اسلامي امارت رهبر د سیاسي کمیسیون غړو ته هدایت ورکړی ده چې د رغنده سیاستونو د پلي کولو لپاره په کور دننه او بهر مشخصې پالیسیانې جوړې کړي. فکر کوئ چې دغه اقدام څومره کولی شي چې په افغانستان کې د سیاست په سیستماتیک کولو کې رول ولوبوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب، تاسو ته دروند میلمه ته او د ټولو نیوز ټولو همکارانو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیازی صاحب، یو خو ټولو نول دغسې غونډې جوړول د دې ستایل اړین دي، ځکه چې که په دې کې لس مشکلات یاد شي، د دې لسو نه که یو مشکل هم حل شي، دا هم غټه لاسته راوړنه ده. او افغانستان اوس موږ ګورو چې د ډیریو مشکلاتو سره موږ ته ګریوان ده، هغه که د اقتصاد له لحاظ نه ده، هغه که د نوره یعنې مشکلات دي. نو د دې لپاره ناستې او د دې لپاره تصمیم نیول دا ډیر اړین بولم او اړین دي. او راغله خبره دا چې د بهرنۍ او د داخلي تګلارې هغه څرګندول او یا رڼا کول دا ډیر ضرور ده. ګورئ، همدا اوس موږ سره ډیری هیوادونه کیدای شي د تعامل هوډ ولري، د تعامل تابع به ولري، خو د نامعلومې تګلارې له وجې او یا داسې څرګندې تګلارې نه لرلو وجې هغه تعامل ټکنی ده او یا دوی ودرولي دي، رامخکې کیږي نه. نو زه وایم چې که د ګاونډیانو سره دي، که د نړیوالو سره دي، که په داخل کې دي، تګلاره دا باید معلوم شي. ټولو نول د قانون اساسي دا ستر ضرورت ده. قانون اساسي هغه ده چې یعنې هغه بنسټ ده چې هغه د داخل او د بهر لپاره هغه تګلارې رڼاوی کوي، هغه تګلاره سپینوي، صلاحیتونه او مسؤلیتونه ټاکي. هر څه یعنې هغې کې حدود او احاطه دا ټول شیان معلومیږي، ټول معلوم وي. د یو هیواد سره زه په کومه عرصه اوس دا یو چین ماته مخې ته راځي، په کوم اعتبار، په کوم اطمینان، په کومه تګلاره، یعنې دغه شیان دغه چې معلوم وي، نو کولی شو چې موږ تعامل هغه دروازې د هر چا سره خلاصې کړو. دوی ته هم یعنې نورو هیوادونو ته هم یو اطمینان حاصل شي چې ما سره مخکې یعنې راشي. نو زه ډېر اړین بولم او انشاءالله امیدواره یو چې که څه هم د اسلامي امارت دا 2 کلنی سفر چې موږ ګورو لاسته راوړنې لري، خو بسنه نه کوي دا لاسته راوړنې. کیدای شي که موږ چیرې داخلي کورنۍ دندې پر وخت باندې اجرا کړي وای یا اوس اجرا کو، دغه لاسته راوړنې یو په 5 باندې کیدای شي بدلې شوي وای، یو په 10 بدلې شوي وای، که نه لکه د کوم چې د امنیت او دغه امنیت یو ستر نعمت ده او ستره لاسته راوړنه ده. او امنیت په اقتصاد کې، په سیاست کې، په جامع او یعنې په هر اړخ باندې یعنې تاثیر لري. نو د دې نه استفاده باید موږ ډېره استفاده کړې وای او وی کو. خو بیا هم موږ هیله لرو، هیلهمند یو چې اسلامي امارت دا د کورنۍ دندو ته هم خاصه توجه وکړي. ډېره زیاته مننه حمیدزوی صاحب، په خیر اوسئ. بیا هم درته راګرځم. ستانیزی صاحب، مخکې له چې زه نورو پوښتنو ته لاړ شم، په ستا کې غواړم دا وپوښتم چې ستاسو په اند څه د دې لامل شو چې یوه ستره غونډه د اسلامي امارت د رهبر په مشرۍ، د مشرتابه په مشرۍ په قندهار کې جوړه سي، چې په هغې کې د کابینې ټول سرپرست وزیران، د خپلواکو ادارو ټول رئیسان په هغې کې ګډون وکړي؟ څه د دې لامل شوی ستاسو په اند؟ سلام دوی تاسو ته او ستاسو میلمه او لیدونکو ته. خو تقریبا دا د 2.5 کال وروسته چې حکومت لا د سرپرست حالت کې پاتې ده او په افغانستان کې له هر نظره خلاوې دي. همدغه موضوعات چې اوس مطرح دي، چې فرض که په کورنۍ موضوعاتو کې د افغانستان په داخلي سیاست کې دلته د قانوني خلا ده. په افغانستان کې اساسي قانون نشته، دلته د قانونیت کموالی ده، په خارجي سیاست کې د رسمیت نه پیژندلو نشتوالی ده. نو دغه په خاطر باندې دا په نصیحت هم نه کیږي او په اخلاقي نصایحو باندې هم نه کیږي، چې هغه البته ښه د خپل ځای لري، اما تر هغه وخته چې موږ په نړیواله سطح باندې په رسمیت د حکومت نه پیژندل شوی، دوی له هغو سره اړیکې نشي درلودلی. تعاملات شته، لکه ستاسو میلمه هم دې ته اشاره وکړه، اما تعامل ځان ته جای لري او رسمي روابط ځان ته جای لري. نو خارجي سیاست کې روابط ناقص دي، د دې په خاطر چې په رسمیت نه ده پیژندل شوی حکومت، او په داخل د افغانستان کې هر څوک چې هر څه زړه وسي هغه هماغه کار کوي. داسې قانون نشته، د پیژندل شوی قانون. د چا چې زړه وسي پخوانی قانون
مطابقت کوي چې بیا زړه نسی وای هغه د جمهوریت دورې او هغه موږ په رسمیت نه پیژنو. نو مشکل دغلته ده چې هغه شی چې باید وسی په دا 2.5 کال کې چې باید سوی لا ډیر پخوا هغه باید سوی دغه خلاف باید ډکه سوی وای. خو فکر نه کوئ سنجد صاحب اوس تقریبا یو اقدام شوی دی، یو نوښت د لاس لاندې نیول شوی ده چې د اسلامي امارات د مشر په رهبري باندې یوه ستره غونډه جوړه شوې ده، والته هدایت هم ورکړل شوی ده چې هغه د رغنده سیاستونو لپاره په کور دننه او له کور نه بهر باید مشخصې پالیسیانې او کړنلارې جوړې شي. فکر نه کوي چې یو اقدام شوی دی دې لپاره چې د سیاستونو لپاره لیکل شوي قوانین او پالیسیانې رامنځته شي؟ دغه اقدام باید 2.5 کال مخکې سوی وای. هغه وخت کې چې طالبان خپل جهاد بس کړ او غوښتل چې په افغانستان کې حکومت جوړ کړي، د حکومت په اول ورځو کې باید دغه اقدام سوی وای. 2.5 کال وروسته نه، اوس باید وخت افغانستان یو قانون یا پخوانی قانون اساسي منلی وای په تعدیلاتو سره، یا باید نوی قانون اساسي جوړ سوی وای. دلته باید لویه جرګه راغوښتل سوی وای، دلته باید شورا جوړه سوی وای. هغه شیان چې دوی اوس دغه باره کې خبرې کوي هغه باید 2.5 کال مخکې سوی وای چې اوس خلکو ثمره لیدلی وای. موږ دا 2.5 کال ټول شیان په تعلیق کې پاتې دي، ټول شیان بې سرنوشته پاتې دي. تعلیم نشته، تربیت د ښځو نجونو لپاره نشته، مکتبونه تړلي پاتې دي. نو دغه په خاطر باندې دا خو صحیح ده چې دوی اوس اقدام وکړي، د اقدام ته به ښه ووایو، منتها کار چې دغه کار 2.5 کال مخکې سوی وای. ډېره زیاته مننه سنجد صاحب، په خیر اوسئ. بیا هم درته راګرځم حمید زوی صاحب. البته چې اسلامي امارت رهبر دا سپارښتنې هم کړي دي چې د ګاونډیانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره باید کار وشي او شته ستونزې حل شي. فکر کوئ چې اوس مهال د اوسني افغانستان ستونزې له ګاونډیانو سره کومې دي؟ ګورئ، یو خو د ګاونډیانو کم برخورد چې د افغانستان سره متاسفانه د 4 لسیزو نه راپدې خوا کم برخورد دوی د لاس لاندې نیولی ده، دا منصفانه نه ده. او ما نیازی صاحب تاکید په دې باندې کړی چې وایم هم او دا حقیقت ده چې دا اړیکه یو طرفه مخې ته نه ځي. اوس اسلامي امارت له اړخ نه ماته د یو ګاونډی هم داسې موانع وښیي چې هغه د تعامل د ټکني کېدو یا د هغې د له منځه وړو مصایب کېږي، نه شي ښودلی. خو راځي دا چې مفتخور او مفتخور ولا هغه کیسه مطرح کېږي. اوس زما نه داسې غوښتنې چې هغه زما د ملي ګټو، د ملي ارزښتونو، د باورونو سره په ټکر کې دي او هغې باندې تعامل لکه فرض که اوس یعنې د نورو سیاسي اهدافو لپاره چې هغې لپاره د بحث چې بل طرف ته لاړ نه شي. اوس زما نه د ټي ټي پي غوښتنه کېږي. اوس ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان یعنی د هغې معرفت، د هغې هویت او دا ټول څه کیسه تا یعنې تا معلومه کړو، نوم پېښې ده، نړیوالې په همغه نوم پېژني او ته یې ما نه غواړې ولې نه داسې بخښنه غواړم، نه کوردینه، نه شواهد، نه اسناد دا نه راکوي. خو دا غوښتنه هم په نړیوال سټیج کې او هم په داخل کې مطرح کوي. نو زه د دې سره څه وکړم؟ عزتمندو لیدونکو ورځو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته نیمه ورځ او زموږ بحث دوام لري. عزتمندو لیدونکو نیمه ورځ ته بیا هم ښه راغلاست. زموږ بحث د اسلامي امارت د مشر لخوا د رغنده سیاستونو د پلي کولو په تړاو په کور دننه او بهر د مشخصو پالیسیو د رامنځته کولو په تړاو دی. مهرباني حمید زوی صاحب، ستاسو خبرې پاتې. نیازی صاحب خبره په دې ځای باندې وه چې اوس راځو موږ دغه ته چې اوس د ایران لخوا نه ګورئ د پاکستان لخوا د ټي ټي پي کیسه مطرح، یعنې سیاست، علمیت دغه کیسه نه مني چې اسلامي امارت د دومره فشارونو باوجود دی بل فشار ځان ته خوښ کړي. او بیا که چیرې ته ټي ټي پي د اسلامي امارت د طالبانو دوست بولي، ورور بولي، نو یو ورور هیڅکله په داسې وضعیت کې داسې کار نه کوي چې خپل ورور د تهدید او د فشار لاندې راشي. ګورئ، نه سیاست او نه علمیت هیڅکله مې دغه کیسه نه اخلي. پاتې شوه ګورئ د ایران خبره. اوس د ایران کې ما هیڅکله مونږ تعصب یعنی اهل تشیع مسلمان دی الحمدلله، او مونږ هیڅکله دا تعصب او یا دغه کیسه نه ده کړې یا د خپل فرهنګ د هغې ځای کې د پلي کېدو یا د هغې لپاره یعنې داسې سپین سترګي یا تعرض یا تجاوز دا مونږ نه ده کړی. خو مونږ ګورو چې ایران د اوبو لپاره څه شی کوي، یعنې دلته یعنې د خپل فرهنګ د پلي کولو لپاره، د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره یعنې تجاوز کوي که نه کوي. اوس مونږ وایو مونږ طرف ته ګورئ د اسلامي امارت له طرفه رښتیا هم دا واقعیت وایم که د دې له طرفه څه مشکل وای همدا اوس مې ډایرکټ یادولو، که خپل دولت مې وای که نه وای.
یادولو مې ځکه چې دغه مشکل موږ د مشکلو نه ستړي یو په تنګ یو موږ د کرکې او نفرتونو جنګونو دی بس ډېر وځپلو موږ اوس سولې ته ضرورت لرو مینې ته ضرورت لرو اشتۍ ته ضرورت لرو د هر چا سره نیک تعامل ته ضرورت لرو ځکه په جنګ باندې چې لاسته راغلل د 15 لسیزې مو وکړلو که نه کم اسلحه دلته په افغانستان کې ونازمیل شوه کم مرګ به دلته په افغانستان کې ونازمیل شو کم یعنی بیا اوس د خصوصا په دې 2 کالو یا په دې څومره وخت کې سوشل میډیا ته چې ننوځي یعنی د ادبیاتو نه لرې د اخلاقو نه لرې د هر معیار نه لرې الفاظ سره استعمالیږي اما څه ګټه لري نه موږ ضرورت لرو نیک تعامل ته او نیک تعامل ښې پالیسۍ ته ضرورت لري ګوره اوس د پاکستان سره د هغه سره که دا جیو ستراتیجیکل جیو اکنامیکل جیو پولیټیکل د دې مشترکاتو سره ګورئ کوم مشترکات جیوګرافیکل مشترکات هم سره لرو د دې سره اوس ضرور ده چې داسې پالیسۍ باندې کار وشي کمیټې جوړې شي مذاکرات او تفاهم او دغه لاره خپله شي تر څو یعنی هیڅ کله جنګ ته او دعوې ته او دې شیانو ته یعنی پاتې نشي خو پاکستان ته دغه یعنی داسې تګلاره د پاکستان سره استعمالول چې دا د کومه لاره چې هغه کوي یعنی دلته اوس که زه ښه سیاست ولرم هلته هم سیاسیون هم شته ښه خلک او ملت هم شته ده که نه ملت دا که نه ملت زه د ورور ځان بولم نو زه وایم چې هغه ملت یعنی کم څه چې زه کوم زه به یعنی عقل نه کار واخلم هغه خپل ملت به دی ته یعنې وښایي چې ورته ووایي چې نه دا ته په غلطه روان یې مشکل تا کې دی نو هغه په خپله یعنې اصلاحاتو ته راځي کور دې ودان ډېره زیاته منم سړیزی صاحب البته چې مخکې زما امیرزو صاحب سره دا مسله شریکه کړه د امارات مشر دا سپارښتنه کړې ده چې د ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره باید ګام پورته سي فکر کوئ په ټوله کې باید امارات څه ډول سیاستونه غوره کړي څه ډول میکانیزمونه او پالیسۍ رامنځته کړي چې دغه تقابل چې اوس شتون لري په ځانګړې توګه د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا د تعامل لوري ته لاړ سي خو که داسې وګورو چې موږ له فضا له ډېر لوړې فاصلې نه دا د مځکې مخ ته راوګورو هغه ځای نه چې ډېر خلک تښتي هغه پاکستان ده افغانستان ده ایران ده او ترکیه ده همدغه هیوادونه چې دین او دولت سره یو کړي همدغه هیوادونه چې د اسلام په نامه حکومتونه جوړ کړي خلک له دغه اسلام نه دوی تښتي خبر هم دغلته ده موږ له پاکستانه څه ګیله کوو چې موږ خپل په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه کړي چې د موږ کډوال بیرته کور ته راسي هغه خپل کور ته نه راځي د دغه طالباني اسلام له خاطره پاکستان کې پاکستاني اسلام هسې حل پې اچولی په ایران کې ایراني اسلام ده د هغه په خاطر دغه 3-4 هیوادونه ټول له اسلام نه زیاتترینه ناوړه ګټه اخلي دا لویترینه سوء استفاده ده اما اسلام بدنامه که په دې کارو باندې د مځکې په مخ باندې د موږ مسلمانانو ولس ته وګورئ د موږ مهاجرین له افغانستان وځي په پاکستان کې څه واځه ورسره کېږي د اسلام په نامه چې هغه اسلامي جمهوریت ده په ایران کې په ترکیه کې هغسې بېناموسیانې هغسې بې عزتیانې هغسې انسان کرامت ته سپکاوی چې له دغو خلکو سره کېږي په کومه ګناه باندې د دې په خاطر چې دغه خلک په هیڅوک په خپل مملکت کې خوشحاله نه په دغه 4 مملکتو کې نو دغه په خاطر مشکل هم دغلته ده چې طالبانو چې حکومت نیولی دوی وایي چې موږ په افغانستان کې سوله راوسته نه سوله هغه وخت راځي منځته چې هغلته خلک د یو قانون له مخې په سوله کې امن کې ژوند وکړي دوی امنیت رامنځته کړي امنیت د تورې او د کلشنکوف په زور ده دلته تر اوسه موږ قانون نه لرو دلته تر اوسه پر خلک د طالبان له ویرې نه د قوانین د هر څه دي دغه رعایت کوي دغه وضع منتها قانون نشته نو دوی که سوله غواړي اوله باید قانون جوړ کړي چې خلک بدون دې سړی صاحب البته زه یو څو مسایل غواړم تاسو سره شریک کړم البته هغه څه چې د امارات چارواکي وایي نقل قول کوم تاسو ته هغوی وایي چې په افغانستان کې قوانین شته په اساسي قانون باندې کار کوو ټول شیان د شریعت په چوکاټ کې ستا د اسلامي قوانینو د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې وایي موږ مخ ته ځو فکر کوئ چې بیخي به افغانستان په ټوله کې د قانون له خلا سره مخ ته وګورئ چې موږ دوه قوانین لرو یو قرآن ده چې هغه د انسان او د بنده ترمنځ روابط ساتي هغه په بل هیڅ اړه نه لري هر مسلمان په خپل مکلف ده چې خپل رابطه له خدای سره د قرآن په چوکاټ کې وساتي له قرآن له لوړ شریعت موږ نه پیژنو
دوم هغه قانون د چې هغه اساسي قانون دی یو د ټولنې لپاره هغه د انسان او انسان د رابطې لپاره اوس موږ د انسان او د انسان د رابطې لپاره په افغانستان کې قانون نه لرو دوی موږ په دې باندې کار کوو چې دوی دا وایي چې کار پکو خو دغه معنا لري چې تر اوسه کار نه ختم شوی دوی هغه قانون جوړول لپاره نه ولسی جرګه راغوښتي نه لوی جرګه راغوښتي نه شورا جوړ کړي نه په هغه کې قانون پوهان راټول کړي دي چې هغه قانون مسوده څه رقم کېږي تصویب څه رقم کېږي تنفیذ څه رقم کېږي دغه په خاطر باندې دغه په خپل چې دوی ادعا کوي چې موږ کار پکوو معنا دا چې قانون نشته نو چې قانون نشته دلته سوله نشته دلته فقط امنیت ده او امنیت هم د توري او د کلاشینکوف په زور باندې په خلکو په خیر اوسه که مهرباني که خبري پاتې مهرباني سنسه نه مقصد به هم دغه و چې تاسو ته خبر په جواب کې دغه وایم چې په دغه منطقه کې په عمومي توګه له اسلام نه سو استفاده شوی ده په قرآن د هیڅ نوع د دین او دولت د ګډ د ادغام اجازه نه ده ورکړې په قرآن کې هیڅ کوم ماته آیت نشي راښودلی چې قرآن د دغه سي امر کوي ستاسو دین او دولت سره یو کړي مقابل کې آیات ورښودای شي هغه منع کړی ډیره زیاته مسله چې به هم د ترګز مامي زوی سم البته دغه نیوکه تقریبا په تیر 2 کلونو کې شته چې امارات ژمنې د باز شانو کړی دي خو په عمل کې نه لیدل کیږي د جون د خوانځیو لپاره کومه کړنلاره جوړ نه سو د اساسي قانون برخلیک هم اسې پاتې ده ځینور قوانین هم په تشه کې پاتې دي اوس خو اقدام د قندهار لخوا هم شوی ده فکر کوي د ازلی او عملی تغییرات راځي په لار کې دي کنه یو نیازی صاحب ګوره کمې ژمنې چې شوي دي یا ترسره شوي نه دي خو هغې ژمنو نه انکار هم نه ده شوی یعنې داسې هم نه دي ویل شوي چې دا ژمنه ما کړې وه بس تېر شه د دې نه که نه دا چې وخت یا زمینه نه ده مساعده شوي که نه او زه یو ټک باندې شولې سپینول غواړم او یا هر هغه څه چې ما په ډیری کالونو کې یعنې نورو هیوادونو کې مې داسې څه ترسره نه شول که نه زه د اسلامي امارت د مشرانو نه وغواړم دا به منصفانه نه وي راغله د قرآن خبره قرآن 1500 آیاته سري احکامات دي او نور ټول مسایل او قصص او دغه څه دي او دا نه تنه د انسان او د الله د رابطه ده بلکې قرآن داسې یو بشپړ قانون ده چې د انسان ترمنځ رابطه د انسان د حیوان ترمنځ رابطه د انسان د نباتاتو ترمنځ رابطه او د انسان د اوبو د ځمکې ترمنځ رابطه دا ټولې په ډاګه کړي او ټولې درته ښودلې او تا ته وایي دا چې متاسفانه ګورئ دلته مونږ یعنې ډېر په یا په احساساتو کې او یا داسې یعنې کیدای شي غیر ارادي واوسېږي دغه الفاظ طالباني اسلام او پاکستاني اسلام ایراني اسلام که نه دا په عواقب کې یعنې ډېر شوموالی او ډېر مضروالی ځان سره لري خصوصا د برین واشنګ لپاره نو زه به دا ووایم چې دغه الفاظ بیخي چې ایکسپنج کړو د دې په یوازې اسلام باندې هیڅوک یعنې هر هغه څوک چې هغه اسلامي یو معلومه او مشخصه تګلاره ده هغه چې څوک نه تعقیبوي د هغې ته د اسلام نوم ورکول دا به ښه نه واوسېږي نو اسلام یو اسلام ده اسلام هیڅ چیرته نه په امریکا کې نه په افغانستان کې هیڅ چیرته بدلون نه مومي هر هغه څوک چې هغه اسلام نه پلي کوي نو هغې ته بل نوم د اختیار شي نه دغه د اسلام نوم دغه ورسره باید یو ځای نه کړو راغله خبره دا چې اوس د اسلامي امارت ګورئ کومه کړنه کومه هغه چې کوي تاسو ماته یو هم داسې څه نشئ ښودلی چې هغه د دوی شخصي یا خواهشاتي یا فرمایشاتي وي هغه به د احادیثو نه په اثبات رسېدلي وي او هغه به د اسلامي تګلاره او اسلامي غوښتنه به وي افغاني کلتور غوښتنه به وي د هغې مطابق مخې ته به ځي راځم ستا هغه ته هم راځم یو شی د دې وضاحت ورکول غواړم چې هغه ګورئ لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه داسې چې د وخت نه مخکې چې زمینه مساعده نه وي او ته یو شی زما نه غواړې او یا هغه ضروریات که څه هم یعنې په دې باندې چې ما خپله یعنې مشوره یعنی عقل هم دغه ایجابوي چې وایي چې اوس دغه قانون اساسي دا یو ونه ده او د نور قوانین د فرامین دغه دا یې څانګې دي نو زه وایم چې اول ونه ضرور وي که نه چې ونه کېنول چې بیا که همداسې څانګې ورته راټولوو د دې نه یعنې د ونې بنسټ دغه ښه ده اساس ده نو دې لپاره زموږ مشوره هم ده او غوښتنه هم ده او اسلامي امارت یعنې په دغه شیانو کې د علم په برخه کې په دې باندې کلک منتقد یو خو که بیا وکتل شي
اوس دغه وضعیت وارزول شي چې د داخلي امکاناتو نه د دومره تحریمونو او د بندیزونو نه دغسې نقاط دغسې ټکي یعنی هغه چې د افغانستان د ملت تیر حیثیت لري او هغه جوړونکي دي او تجدید منابع زیږوي ماته یعنی هغه نقاط په پښو ودرول د هغې لپاره هڅه کول په داسې وضعیت کې جوړول دا هم زه فکر کوم چې دا هم باید له سترګو ونه باسو. ډېره زیاته مننه حمیدزی صاحب، په خیر اوسئ. سنجر صاحب، هغه پوښتنه چې ما غوښتله چې حمیدزی صاحب سره شریک کړم هغې یو څه ځوابونه وویلې، غواړم چې دا پوښتنه تاسو سره هم شریک کړم. البته چې امارات وایي چې په افغانستان کې ټول قوانین او ټول چارې چې دوی پلي کوي هغه د اسلام او د شریعت د اصولو له مخې دي او هیڅ داسې یو اقدام به ونه کړي، داسې یو ګام به پورته نه کړي چې هغه د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې وي. البته بیا یو څه تناقضات هم شته، ځکه د نجونو د تعلیم په برخه کې له یوې خوا اسلام حکم کوي په تعلیم باندې، بیا دلته د تعلیم بنده، خو امارات په ځواب کې وایي چې زمینه نه ده برابره سوې، موږ مخالف نه یو. ستاسو ځواب پکې څه دی مهرباني؟ تقریبا په یو شکل تاسو ځواب وویلې، خو خبره دغلته ده. که چېرې حمیدزی صاحب وایي چې اسلام یو ده، نو بیا ولې په ټوله اسلامي دنیا کې د نجونو تعلیم شته، په افغانستان کې نشته؟ خو دا خو دوی خپله کاشکې دوی وایي چې اسلام یو ده، په همغه اسلام باندې موږ ولاړ سو. دوی اسلام وایي چې د موږ اسلام فرق لري، نو د هغه په خاطر د ځمکې په مخ باندې هیڅ اسلامي جامعه نشته غیر د طالبانو له حکومت نه، چې دوی د ښځو د تعلیم مخه نیسي، د ښځو د کار مخه نیسي، د ښځو د مدني حقوقو مخه نیسي، بیا وایي چې اسلام یو ده. کاشکې اسلام یو وای، خو موږ هم غواړو. خبر دا رسې دوی وایي د خلکو توقع باید له وخته د مخه نه وي. خبره دلته ده چې یو څوک چې ادعا د دې کوي چې موږ یو امارت جوړ کړو، هغوی باید پوره آمادګي د دې ولري چې په ډېر لنډ وخت کې خپل حکومت په داسې شکل جوړ کړي چې په هغه کې قانون رامنځته شي. دوی 2.5 کاله تیر شو، اوس دوی د قانون د جوړولو لپاره اقدام کوي، یعنی تر دا اوسه هیڅ قانون نه و. یعنی خبره هم دغلته ده چې دوی آمادګي د حکومت کولو یا نه درلوده او یا که درلودله په خپله سپمای کړې ده. نو داسې نه چې خلک له وخته د مخه توقع لري. دا یو لازم کار ده. موضوع په دې ارتباط چې په قرآن کې د هر شي موضوعات مطرح دي، درست چې مطرح دي، اما د قرآن په قرآن کې هغه احکام چې دي په هغه باندې مکلفیت انفرادي ده، د دې په خاطر چې د انسان مسؤلیت د خدای په مقابل کې انفرادي ده. په قرآن کې د ولا تزر وازرة وزر اخرى آیت 7 ځلې راغلی بدون لکه مکاسته، د دې په خاطر چې مسؤلیت منفردانه کی. هغه چې تاسو په ځینې احکام د قرآن په اجتماع پورې اړه لري، درسته ده، دا به ومنو، اما بیا هم په هغه اجتماع کې چې فرض کې په موږ باندې علم فرض ده، قرآن خو نه دی ویلي چې په نر فرض ده، په ښځه نه ده فرض ده، نه ده فرض. نو بیا ولې دغه تناقضات ولې راسي؟ په خپله د قرآن له امر نه مخالف کار ولې وسي؟ نو مشکل همدغلته ده چې موږ فکر کوو چې اسلام یو ده، منتها طالبان په خپل عمل کې ثابتوي چې د دوی اسلام له نورو نه فرق لري. ډېره زیاته مننه سنجر صاحب، په خیر اوسئ. حمیدزی صاحب، دغه بحث به راټول کړو. ښه، اوس څه کول پکار دي دې لپاره چې قوانین هم جوړ شي، اصول مقررات او پالیسیانې هم رامنځته شي، داسې یو پیچلی او متناقض حالات هم پای ته ورسي؟ نیازی صاحب، زه به د ستانکزی صاحب خبرو په تعقیب یو دوه خبرې وکړم. یو دا چې ګورې لکه څنګه چې په قرآن کې یعنی جرم یا کیسه فردي، همدغسې په د انساني قوانینو کې دي کې هم یعنی جرم او هغه فردي وي، او خو مسؤلیتونه مکلفیتونه څومره چې قرآن یعنی په اتحاد او په جامع شکل باندې یعنی هم یعنی اشاره کوي، او هم د اتحاد او د اتفاق او د دې لپاره جامع شکل مسؤلیتونه مکلفیتونه دا ویشلي دي. زه فکر کوم چې دومره به د نورو قوانینو نه وي ویشلي، نه وي ورته ورکړي چې څومره یعنی تمرکز په اتحاد او په جمع باندې. یعنی د دې ډېر مسایل شته دي، خو اوس د برنامې اخر ده، انشاءالله بیا پاینده کې دې ته هم لږ هغه ورکړو وضاحت. راغله خبره ده چې نیازی صاحب په اوس وخت کې زمونږ سیاست، زمونږ پالیسي که څه هم اقتصاد محوره ده، که څه هم د مرحمت پالیسي ده، خو د دې پالیسۍ لپاره هغه خنډونه پیدا کول چې زه د ښه تعامل
بیا هم چې د ښه تعامل نه ځي ولې نه ځي په هغې کې کمې مشروعه غوښتنې چې هغه داخلي دي که بهرنۍ دي چې هغه زما د کلتور سره زما د اسلام سره په ټکر کې نه دي هغه د لاس لاندې ونیسم او حل یې کړم. او راغله خبره یو خبره د هغه له یاده رانه ووتله چې ګورئ د تعلیم یعنی اسلام بیا هم یو د اسلامي امارت بیا هم د تعلیم نه منکر نه ده شوی که توجیه او دلایل یې ته اوس رانه وغواړې که څه هم زه نه غواړم چې ورته ووایم خو دومره شته دي چې زه یې تا ته ووایم چې تا ته یې هغه کړم چې په کوم اسلام تا ته دا اجازه درکوي. آیا په اسلام کې دا اجازه شته ده چې سټیج په سر کې په یو ځای کې لوڅ سر د په افغاني او سنتي ټولنه کې یو ښځه ولاړه وي او یو دغسې معاشره چې تا ته یعنې ډېرې ویډیوګانې به اوس درته واخلم چې دا ټول دا اسلام کې اجازه شته آیا دې شیانو ته نه. یعنې هغه چاپېریال په بعضې ځایونو کې یعنې خصوصا یعنې تا به لیدو چې په پوهنتون ته به تلې د پوهنتون د هغه مخې ته به لنډغر د پچو سره به دغسې ولاړ به موټر ټیپ تیز کړی او دغه شیان او په داخل کې موږ د پوهنتونونو ویډیوګانې ګورو چې استازو څه رقم غوښتنې او په پولیس افسر هغه اخته وي هغه څنګه وایي چې دلته نامشروع غوښتنه یو رواج ګرځېدلی که نه دغه ټول مشکلات خو دا مشکلات هغسې مشکلات دي چې اوس لکه د لاړې چې پاس توپ کوي په ځان باندې راغه کوي. خو زموږ وایو چې دغه توجیه او دغه دلایل او دغه شیانو ته تاسو هم زمینه مه مساعدوئ که نه چې دغه شیان یاد شي. راځئ د دې په یوه ښه فکر ښه عقل او ښه هغه دغه ده چې څنګه وکولی شو چې دغه مشکل حل کړو. یعنې دا ولې بند خو ستم یو د افغان په صفت دا مسؤلیت لري هغه مشکلات یې هم لیدلي وو د هغې مشکل په حل کولو کې راځه توصیه راځه یو مشوره یو طرحه یو پلان ته مو ووایې زه مو ووایم دا یې مو ووایي بله مو ووایي اخرا یعنې هغه مشکل د حل کولو ته ورسیږو. او اسلامي امارت ګورئ که چیرې اسلامي امارت ویلي وایي چې نه هېڅ کله یعنی دغه ښځه حق نه لري او یا ګورئ په سټیجونو کې ته ګورې چې فرض عین نه بلکې فرض کفایه علم ګرځولی ده. فرض عین خو ته اوس یعنې نشي کولی چې اوس زه ډاکټر ته ډاکټر نه شولې اوس ته ګنهګار شولې که نه نو دغه فرض کفایه نه یعنې خو فرض کفایه یې ګرځولی ده فرض عین نه. نو زه وایم چې ګورئ په داسې کار ورته روان ده خو راځئ درک کړو اسلامي امارت هم درک کړو مشکلات هم درک کړو د افغانستان د تحولاتو سره چې دغه لړۍ زیانمنه کیږي راځئ ولې په داسې میکانیزم باندې کار ونه شي که بیا د خدای مکه د هېڅ تحولاتو سره هم دغه لړۍ باید بیخي زیانمنه نه شي. هېڅ څوک داسې فی ونه نیولی شي چې ووایي چې د دې لپاره دا د کلتور سره یا د باورونو سره یا د ارزښتونو سره دغه ټکی دغه کیسه چې دا په ټکر کې ده نو دې لپاره د کیسه بیا تعطیل شي. نو زه وایم چې راځئ خپل فکرونه مثبت کړو راځئ د خپل مشکلات یعنې دا مشکلات که ته یې که زه یم خو زما ستا دي نو زما او ستا د انتقاد او یا خلی فقط د ګوتو نیولو نه دا زما او ستا مسؤلیت کیږي چې یو ښه مشوره نیکه مشوره او داسې د تانې او د پیغور په جامه کې نه او یا داسې د انټاګونیزم په جامه کې هم نه بلکې په داسې یو جامه کې چې هغه اصلاحي بڼه غوره کوي هغه اصلاحات منځته راوړي په داسې یو جامه کې یعنې د کیسه مطرح کړو تر څو د مشکلو حل ته ورسیږو. اوس چې کومه یعنې نفرت او کرکه او تانه او پیغور خو په دې باندې خو مشکل نه حلېږي مشکل نور هم غټېږي. نو زه وایم چې اصلاحي فکر که اصلاحي کو مثبت کو انشاءالله اصلاحات په خپله راځي. ډېره زیاته مننه حمید زوی صاحب. ستانجی صاحب ستاسو خبرې هم راخلو. البته حمید زوی صاحب اشاره وکړه چې امارات څه هغه شته ستونزې مشکلات مني خو یو څه مجبوریتو ته هم باید وکتل سي ستونزو ته هم باید وکتل سي ګزاره وشي. درسته ده خو امیزوی صاحب وایي چې باید خلک مشوره ورکړي طالبانو ته ملګرو ملتونو مشوره ورکړه دوی غوږ نه ورته نیسي قطر حکومت مشوره ورکړه دوی غوږ نه ورته نیسي د اسلامي ټولنو لوی علماو مشوره ورکړه دوی غوږ نه ورته نیسي د افغانستان علماو او ولس مشوره ورکړه دوی چاته غوږ نه نیسي د خبرې خو صحیح دي چې مشوره موږ هم مشوره غواړو اما خبره دغه غلطه ده چې فرض کړو دوی د طالبانو مشکلات ته څوک وګوري په افغانستان کې د تعلیم او تربیه کې څه کمبود و اوس دوی دوه کال تیر شو وای موږ په نصاب کار کوو آیا د ښځو د نارینه‌و نصاب فرق لري تعلیمي نصاب خو هیڅ فرق نه لري خو که د سطر موضوع د سطر موضوع وساتي نو که هغه رقم چې دوی انتقاد کوي چې د ښځو سرونه لوڅو خو نو د ښځو نقاب اغوستل په اسلام کې خو نشته دا خو د ساسانیانو رسم ده چادري اغوستل هم خو د رومانانو رسم ده دا خو د اسلام رسم نه ده نه عرب چادري اغوسته ده نه مسلمانانو چادري اغوسته نه نقاب د موږ رسم ده دا خو پردي راغلي دي تحمیل شوی دي په خلکو باندې سطر هغه به ومنو اما خبر ده چې په افغانستان کې تعلیم او تربیه روان وو نواقص به درلود
اما دا معنی نه درلوده چې د هغه نواقص باید اصلاح شوي وای، نه دا چې هغه کاملا لغوه شوي وای. حمیدزو صاحب مخکې وویل چې له دې نه خو اوس انکار نه رسوي یا امر ثاني ده. نو دغه څنګه امر ثاني چې 2.5 کال تیر سو او یو څه چې کار کاوه دغه مخنیوي وسو او دغه چاره ونه سوله او د انکار خو په عمل کې انکار شوی ده. په خلو به دوی وایي چې و موږ د تعلیم تربیه مخالف نه یو، د ښځو د کار مخالف نه یو، اما په عمل کې خودي مشکل دغه ده چې د عمل او د گفتار ترمنځ تفاوت رامنځته سي. موږ په عمل پسې ګرځو، د په ویلو باندې خو نه کېږي. په عمل کې چې موږ ګور د دوی کار کاملا د ښځو په ضد ده، د هغو د مدني حقوق په ضد باندې ده. داسې فرض کړه په پوهنتونو کې به یو چا کوم نجلۍ زورولي یا به هغې کړي، هغه همدا اوس هم کېږي، اوس هلکان هم زورول کېږي، هغه دغه اخلاق ته دې متوجه سي. اما هغه نواقص چې وو هغه باید حل سوي وای. اما دا په دې معنا نه و چې دوی ټول مکتبونه وتړي، ښځې کونډې بیچارهګانې چې دغوی یوازیني څوک چې خپلو اولادو په دسترخوان باندې ډوډۍ کړي هغه له کاره منع سولې. همدغه اوس وګورئ، دغه دلیل چې له پاکستانه مهاجرین افغانستان ته نه راځي، له ایران نه راځي، نو هغوی ته د څه شي په خاطر دلته راسي؟ خو کار دلته نسته، تعلیم دلته نسته، تحصیل دلته نسته. هغه شی چې دو اسلام اعلان کړی ده، هغه حتی هغه اسلام ته خلک بیرته نه راځي. بله دغه په خاطر باندې دلته ډېر یو عمیق تفکر ته ضرورت شته چې دوی باید په خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي او وګوري چې ولې د اسلام په نامه امارت جوړ کړی ده، اما بیا هم خلک نه ورته راځي. دلته یو مشکل ده، ډېر عمده مشکل. ډېره زیاته مننه. په خیر سلامت اوسئ دواړه افغان سیاسي شنونکي، زمان ستانیزی صاحب او صادق حمیدزو صاحب. په خیر و سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. کور دې مدام.